تسلیم شوی او تښتېدلی جهادي مشر د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان وکړ، خو آیا د طالبانو سره د جګړې وړتیا لري؟ پاتې معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په هرات ولایت کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان په ایران کې د لویدیځې حوزې له قومندانانو د طالبانو خلاف مقاومت د سمون اسلامي شورا جوړه کړې ده. سرچینو آمو ته ویلي د طالبانو خلاف مقاومت د سمون شورا پنجشنبې د مرغومې په لومړۍ نیټه په مشهد کې د اسماعیل خان په کور کې د ناستې پر مهال په رسمي توګه خپل فعالیت پیل کړ. د دې ناستې یو ګډونوال وایي چې د دې شورا مشري محمد اسماعیل خان پر غاړه لري او د مدیریت څرنګوالی به یې د پارلمان مخکینی غړی او دغه جهادي قومندان زوی محمد طه پر غاړه لري. په دې ناسته کې د لویدیځې حوزې د کندهار، بغلان، کاپیسا، نورستان او ځینو نورو ولایتونو قومندانانو او د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکو ګډون درلود. په دغه ناسته کې اسماعیل خان د هیواد د روان وضعیت پر ښځو د محدودیتونو د دوام او د طالبانو لخوا د هغوی د حقونو سیستماتیک سلبولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ښځو په اړه یې د طالبانو د حکمونو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. اسماعیل خان په دې ناسته کې له طالبانو سره پر وسلواله مبارزه ټینګار کړی او ویلي دي د وسلوالې مبارزې صفونه باید منظم کړو. هغه له ټولو مشرانو او شخصیتونو غوښتي چې سره راټول شي او له یوه ادرسه له اشغال څخه د لویدیځې حوزې د ازادۍ په داعیې سره مبارزه وکړي. خو عام خلک بیا وایي چې پخواني جهادي ټیکهداران خلکو ته خپل امتحان ورکړی دی او هیڅکله به بیا ورباندې باور ونه کړي او نه هم دا تښتېدلي جهادیان د طالبانو سره د جګړې وړتیا لري.